افغانانو ته یو ډیر ښه خبر ورکړو. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. امریکا وایي افغانانو ته د ویزو د ورکړې پروسه چټکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی د افغان کډوالو ستونزو درک کوي او هڅه کوي دوی ته د ویزو د ورکړې پروسه چټ کړي. سرچینه وایي چې له همدې امله یې تازه اقدامات پیل کړي دي څو وکړای شي لا ډیرو افغانانو ته ویزې ورکړي. امریکا ټولو هغو کډوالو ته چې تازه امریکا ته تللي دي د 2 کلونو ویزو ورکړه پیل کړې ده چې په دې موده کې به یې د اسنادونو نور مراحل مخته ځي. له دې سره سره په امریکا سخت نیوکې دي چې زرګونه افغانان یې وویستل خو د دوی برخلیک لا هم نه دی معلوم او د امریکا په بیلو ایالتونو کې له سختو ستونزو سره مخ دی. دا اوس زموږ د دې وخت خبر. تر بیا هم ښه